او په دې کې خو بس هر چا خپل چلونه او دوکې معلوم نه دي. او الله رب العالمین فرمایي چې ویل للمطففین، دا کمی کوونکي دی الله تبا کړي چې د بل نه پوره حق غواړي او خپل حق نه ادا کوي. قوم د شعیب علیه السلام هغه دکانداران و، تاجران و، کاروباریان و، د بازار او د مارکیټ او منډیو والا و، هغوی به تطفیف کولو، پیمانه کې او طول کې به کمی کولو. شعیب علیه السلام ورته ډېر وعظ او نصیحت او دعوت او تبلیغ وکړو، امر بالمعروف نهی عن المنکر ورته وکړه، خو لیکن هغوی ونه منله او د الله عذاب پرې راغللو. دې امت ته هم الله رب العالمین دا عذابونه لیکلي دي چې په دې باندې به قحطونه راځي، دوی ته به مؤونت او مشقتونه او تکلیفونه او مصیبتونه به راځي. وجور السلطان، حاکمان او سلطان او بادشاه په ظلمونه کوي. څلورم ولم يمنعوا زکات اموالهم، او دوی نه منع کوي زکات د مالونو. الا منعوا القطر من السماء، مگر دوی باندې به بارانونه د اسمان نه بند شي. کله چې یو قوم زکات نه ورکوي نو د دوی نه الله رب العالمین د خیر او د رحمت بارانونه ودري. د خیر او د رحمت بارانونه بیا په دوی باندې نه کېږي. که بارانونه هم کېږي نو هغه اکثره د عذاب په شکل، د مصیبت په شکل، د طوفان په شکل او د تکلیف او د شر په شکل باندې وي. بیا فرمایي ولولا البهائم لم يمطروا، که چېرته د حیوانات او زنده سر نه وي نو په دې باندې به څاڅکې باران هم نه کېدو. دا بارانونه چې کوي الله رب العالمین، دا د دې حیواناتو، د دې زنده سرو، د دې مرغانو او د دې حشراتو په خاطر باندې الله رب العالمین کوي. قرآن کریم کې الله فرمایي که الله رب العالمین خلق په دې ګناهونو باندې سمدستي رانیولی نو ما ترک علی ظهرها من دابه، نو په مخ د ځمکه باندې به سا واله نه وی پریښې. دا څه چې کېږي نو دا الله رب العالمین د دې صالحینو او د نیکانو او د حیواناتو د بهایمو د ژوند په خاطر باندې کوي. او څلورم ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله، او دا خلق نه ماتې د الله او د رسول لوزونه حکمونه الا سلط علیهم عدوا من غیرهم، مگر الله رب العالمین په دې باندې نور دشمنان مسلط کی او د دوی نه هر څه ونیسي او قبضه کړي. وما لم تحكم ائمتهم بکتاب الله الا جعل بأسهم بینهم، او کله چې د دوی امامان، د دوی مشران، د دوی قاضیان، د دوی حاکمان د الله په کتاب، د الله په شریعت چې قرآن او سنت چې کله په دې باندې فیصلې پرېښودی نو د دوی ترمنځ به خپل منځي اختلافات او جنګونه پیدا کیږي. د الله کتاب خو الله را لېږلی دی د فیصلو دپاره، د اقامت دپاره، او کله چې دوی په دې باندې فیصلې نه کوي، په نورو شیانو باندې فیصلې کوي. دا قومي روایات دي، قومي جرګه ده، قومي رسم و رواج دی، د تنظیم اصول دي او د ګوند اصول دي، او دارنګه د دې ملک او د دې هیواد قانون دی، فلانکی دی او دا دی او هغه دی، او د الله په کتاب او د الله په شریعت او په قرآن او په سنت باندې فیصلې نه کوي، نو د دوی ترمنځ به اختلافات چلیږي او د دوی ترمنځ به جنګونه واقع کیږي. دا حدیث سنن ابن ماجه کې هم ذکر شوی دی. شیخ البانی رحمه الله وایي چې دا حدیث حسن دی او دا پنځه واړه خطرناک ګناهونه دي: فحشا او پیمانه او طول او د چا حق کمول او همدارنګه ظلمونه کول او زکات نه ورکول او د الله او د رسول لوزونه ماتول او د الله په کتاب او د الله په شریعت باندې فیصلې نه کول. د انس ابن مالک رضی الله عنه نه روایت دی، دی فرمایي عجیب حدیث دی، راځي چې اوس په دې حدیث باندې ځانونه خپل برابر او جوړ کړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انسانان دوه قسم دي. نو فرمایي ان من الناس مفاتيح للخير مغالق للشر، وای د انسانانو نه داسې انسانان دي چې د خیر کنجګانې دي
چې چیرته خیر دی هغه الله رب العالمین د ده په لاس او د ده په کوششونو یې ترسره کوي او مغالق للشر او د شر دپاره کلفونه او تالی دي د شر جرندې دي هر ځای کې چې شر پیدا کېږي د ده په کوششونو یې الله رب العالمین بند کړي ځان نه دقسې انسان جوړ کا خپل ژوند خپلې ویناوې خپل کوششونه خپل اعمال په دې طریقه جوړ کا وان من الناس خو یقینا بعضې د انسانانو نشته دی مفاتیح للشر د شر کنجګانې دي مغالق للخیر او د خیر کلفونه دي فتوبه ډېره خوشحالي ده هغه چا لره چې الله د خیر کنجي ګرځولې او د شرونو دپاره کلف ګرځولی او هلاکت دی هغه چا لره چې د شر کنجي او د خیر دپاره کلف وي نو ډېره خوشحالي د هغه چا دپاره ده چې هغه مفتاح للخیر د خیر دپاره کنجي ده او د شر دپاره کلف دی او هلاکت او تباهي او شرمندگی او رسوایی ده هغه چا لره چې د شر کنجي او د خیر کلف وي ابن ماجه دا حدیث ذکر کړی د علی رضی الله عنه نه روایت دی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي وی اتانی جبرائیل علیه السلام ما ته جبرائیل علیه السلام راغلو ویل یا محمد صلی الله علیه وسلم عیش ما شئت ژوند کوه چې څومره دې خوښه وي فانک میت آخر هم مړ کېدونکی د دنیا د ژوند آخرم نتیجه مرګ دی واحبب من شئت مینه کوه د چا سره چې دې خوښه وي فانک مفارقه د خپل محبوب نه هغه نه به بیا هم را جدا کېږي د محبت آخري نتیجه فراق واعمل ما شئت او کوه څه چې دې خوښه وي فانک مجزیء به تا ته ګوره د دې بدله درکول کېږي د هر عمل بدله شته دی بیا فرمایي واعلم ان شرف المؤمن قیامه باللیل په دې خبره باندې ځان پوه کړه چې د مؤمن لوی شرف د مؤمن لوی عزت قیامه باللیل د شپې عبادت دی د شپې منځ دی د شپې تلاوت دی او د شپې تهجد منځ ادا کول دي وعزه استغناؤه عن الناس او د انسان لوی عزت هغه دا ده چې ته د خلکو نه ځان مستغني کړي هغوی ته ځان محتاج نه کړي او د هغوی نه ځان بې پروا کړي او ټول حوائجو باره کې تندی الله رب العالمین ته ولګي حاکم په مستدرک کې دا روایت راوړی دی شیخ البانی رحمه الله په صحیحه کې ذکر کړی دی په 831 رقم باندې د عمر ابن عبدالله نه روایت دی دی فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې یو مسلمان بل مسلمان ته د دینه بل لوی هدیه او تحفه او ډالۍ نه ورکوي چې دله د حکمت او د هدایت او د علم او د خیر خبره وکړي چې د هغه په هدایت زیات شي او د هلاکت نه پیدا بچ مسلمان ورور ته لوی هدیه تحفه او ډالۍ دا ده چې ته د علم د هدایت او د حق و خبره وکړي یو حدیث ورته وي یو توصیه ورته وکړي نو هغه ته به د دې نفع او خیر ورسیږي او د ګمراهۍ او د هلاکت نه پې بچ بیهقي په شعب الایمان کې دا روایت ذکر کړی دی د ابو الدرداء رضی الله عنه نه روایت دی وای چا چې د مسلمانانو د لارې نه ضرري شی لرې کړو نو كتب الله له به حسنه الله ولا په نیکي لیکي او چاته چې الله رب العالمین حسنه او نیکي ولیکله ادخله الله بها الجنه الله په دې باندې جنت ته داخله او دا د ایمان شعبه او د ایمان برخه ګرځولې ده د ایمان یوه برخه دا ده اماطة الاذى عن الطريق لرې کول د ضرري شي او د موزي شي د لارې نه د ابو الدرداء رضی الله عنه نه روایت ته دی فرمایي چې موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلو ونحن نذكر الفقر ونتخوفه او موږ فقر یادو او د دې فقر نه یره کو
لکه اوس وخت کې هر مجلس کې دا خبره شروع ده، فقر دی، غریبي ده، اقتصادي مشکلات دي. او ډېرو خلکو خو په دې امریکا او ناټو باندې ایمان راوړی و. یاره وایي امریکا د دې ځای نه لاړه نو اقتصادي مشکلات ډېر جوړ شو، اوس به د لوږې نه مړه کېږو او څه به کېږي. ایمان او یقین او عبادت او بندگی دا په امریکا او د امریکا په اقتصاد او د هغوی په مرستو باندې دا د دوی جوړه ده. نو وایي موږ فقر یادولو او د فقر نه یریدلو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل الفقر تخافون، تاسو د فقر نه یریږئ. والذي نفسي بيده، قسم په هغه ذات باندې چې زما روح د هغه په لاس کې دی، لتصبن علیکم الدنیا صبا، تاسو باندې به دا دنیا را وورېږي په راورېدلو سره. حتی لا یزیغ قلب احدکم ازاغة الا هی، تر دې پورې چې نه به کږېږي زړه د یو ستاسو په کږېدلو سره، خو لیکن بیا به هم واقع شي. او د صحیح البخاری په حدیث کې هم دا راځي، ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه چې د بحرین نه مال راوړی و، وی فرمایل فوالله للفقر اخشى علیکم، قسم په الله باندې زه د فقر نه په تاسو باندې نه یریږم چې تاسو به الله د فقر نه او د لوږې نه به الله تاسو مړ کړي. ولكن اخشى علیکم ان تبسط الدنیا علیکم کما بسطت علی من کان قبلکم، تاسو باندې به دا دنیا را فراخ شي، په تاسو باندې به دا دنیا را وورېږي، په تاسو باندې به را وغوړېږي لکه څنګه چې په مخکنیو باندې را غوړېدلې وه. تاسو به په دې کې منافسه وکئ، په دې کې به سیالي وکئ، په دې کې به حرص وکئ. فتهلککم کما اهلکت من کان قبلکم، تاسو به تباه کړي لکه مخکني چې تباه کړي وو. او همدغسې موږ ولیدله چې کله د دنیا مال و دولت راغلو، د دنیا اسباب او وسایل راغله، ډیرو خلکو ایمان عبادت د الله رب العالمین دین شاته وغورځولو. دا خو د الله رب العالمین ابتلاعات. ونبلوکم بالخیر والشر، الله وایي موږ ستاسو ابتلا کوو په خیر او شر باندې، خیر او شر کې طاعت او دارنګه معصیت او همدارنګه خوشحالي او خفګان، لوږه او فراخي د مال. او بلوناهم بالحسنات والسیئات، الله وایي موږ د دې انسانانو ابتلا کوو په حسنات او سیئاتو باندې، طاعات او نیکیو باندې، ګناهونو باندې، خوشحالي او مصیبتونو باندې، تکلیفونو مصیبتونو باندې او خوشحالیو باندې. دا خو د الله ابتلاعات دي، د الله د خوا نه قانون دی، د الله رب العالمین سنت دی، د الله رب العالمین سنت کونیم دی. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، وی قسم په الله باندې تاسو مې په داسې ښکاره او روښانه او سپین دین باندې پریښی یئ، لیلها و نهارها سوا، چې د دې شپه او ورځ سره برابر دي. موږ او تاسو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ښکاره دین باندې پریښي وو، قرآن او سنت باندې. زمونږ نورو خبرو ته او نورو طریقو ته، نورو مذهبونو ته، نورو ډلو ګوندونو ته زمونږ اچت نه پیدا کېږي چې موږ سره قرآن او سنت ښکاره او روښانه او سوچه دین موجود دی. او الله فرمایي د اکملت لکم دینکم، دین مو دله کامل کړی دی، و اتممت علیکم نعمتي، سنت مو دله پوره کړی دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اسلام دین هم دله غوره کړی دی. د دې وجه نه نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام چې د دې دنیا نه رخصت شوي دي، نو په کامل او په پوره دین باندې رخصت شوي دي، په نیمګړي دین باندې نه دي تللي. اوس بعضې مولوي صاحبان او مفتي صاحبان به تا ته وایي چې قرآن او سنت کې څلورمه حصه د دین ده، دا درې حصې دین دا وایي زمونږ علماو، شیخانو، مفتیانو، مولوي صاحبانو جوړ کړی دی، نو دا به هم ورسره مني.
25% د دین په قرآن او په حدیث کې دی، العیاذ بالله. او دا 15% چې دی دا وایي زمونږ علماو، مشایخو او دارنګه مشرانو او زمونږ مولوي صاحبانو چې دی دا جوړ کړی دی، دا به هم ته موږ سره منې. که وایي نه منې، ګورې د مذهب نه وځي او کافر کېږي او بېدینه کېږي او جهنم ته ځي، العیاذ بالله. دا خبره خو د الله په مقابل کې ته کې چې الله رب العالمین فرمایي اکملت لکم دینکم، ما دله دین پوره کړی دی، واتممت علیکم نعمتي، ما دله نعمت او سنت پوره کړی دی. او ته وایي چې نه دا دین نیمګړی دی. څلورمه برخه الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه پیش کړی دا، او دا درې برخې دا چې د زمونږ علماو او امامانو او شیخانو مفتیانو او مشرانو چې دی را جوړ کړی دی. دا خو ته د هغوی په حق کې د بې ادبۍ خبره کې، دا هغوی هم نه ده کړې، تی د ځان نه کې. نبی علیہ السلام او صحابه کرام او تابعین او سلف صالحین د دې امت دا په پوره دین باندې تللی دي، دا په ناقص او په نیمګړي دین باندې نه دي تللی. ستا د دې خبرې خو دا مطلب دی چې نبی علیہ السلام او صحابه د دین څلورمه برخه منلې ده او د ځان سره یې وړې ده، او دا درې برخې دین 15% د دین هغوی پرېښی دی، العیاذ بالله. دا ډېره خطرناکه خبره ده. او دویمه خبره دا ده چې موږ تا نه پوښتنه کوو چې دا ته وایي چې دا 3 دین دا زمونږ ملایانو، زمونږ مشرانو، زمونږ شیخانو، زمونږ مفتیانو جوړ کړی دی او راویستلی دی. دی د قرآن او د حدیث نه راخیستی او که د ځان نه جوړ کړی دی. که د ځان نه جوړ کړی وي نو دا خو نه منل کېږي، دا چلیږي نه، دا خو دین نه دی. نبی علیہ السلام فرمایلی دی من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. چا چې په دې دین کې څه شی جوړ کړلو نو هغه رد او مردود دی، هغه نه چلیږي، نه قبلیږي. او که چېرته د قرآن او د حدیث نه راخیستی وي نو بیا خو دین د قرآن او د حدیث کامل دی، پوره دی، دا اصل دی، دا مرجع ده. او نبی علیہ السلام او صحابه، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین په دې تللی دي، نو دین کامل دی. او دا دین داسې روښانه دی چې شپه او ورځ سره برابر دي. بل یو روایت کې راځي وایي دا داسې روښانه او ښکاره او ښایسته دین دی چې د دې دا شپه دا په شان د ورځې او روښانه او رڼا ده، نو دا ورځ بلا څومره روښانه او رڼا وي. او نبی علیہ السلام فرمایي چې دا دین ګورئ دا ښایسته دین دی، دا ملت ابراهیمی دی، او دارنګه دا سمحه او بهترین او ښایسته او خوږ او آسانه دین دی. په دې کې تشددات، تعمقات او په دې کې تنطعات او په دې کې تکلفات هم نشته دی چې ته دې د ځان نه مسلې پکې جوړې. یو شی د الله په دین کې نه وي او ته په خلکو باندې لازم کې، یو شی د الله په دین کې جایز وي ته وایي چې نه 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 احتیاط دا دی چې مې جایز نه دی. یو شی د الله په دین کې نه وي او ته خلکو ته چې دی جایز کې، دا د الله په مقابل کې نوي دینونه او قوانین مه جوړوه. ابو درداء رضی الله عنه فرمایي وایي قسم په الله باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر رښتیا ویلي دي او موږ یې په داسې دین باندې پرېښي یو چې ډېر روښانه دی، ډېر رڼا دی او ډېر ښایسته دی. ابن ماجه دا روایت راوړی دی، د زید ابن ثابت رضی الله عنه نه روایت دی. دی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې من كانت الدنيا همه، من كانت الدنيا همه، دنیا چې د چا مقصد وي، فرق الله عليه امره، الله بوله ټول کارونه ګډوډ وجعل فقره بين عينيه، والله بوله دا فقر د دې دواړو سترګو ترمنځ په دې تندي ورته ولیکي او مهر او ټاپه به کي. اگر که موږ تاسو ته نه ښکاري خو فراست والا مؤمنانو ته ښکاري چې دا څومره حریص دنیا پرست او لالهان ده او زړه چاو دی د دنیا او د دنیا خواهشاتو پس. ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب إلا ما كتب له، دنیا کې بدل هغه څه راځي چې الله ولا لیکلی وي، څه چې الله دله لیکلي وي مقته رزق او مال او دنیا دله راځي. ومن كانت الآخرة همه، او د چا چې آخرت دی مقصد وي، دی نصب العین وي، جمع الله له امره، الله بوله ټول کارونه را جمع کي، ضرورتونه او حوایج، کارونه او خواهشات به الله کم کی. وجعل غناه في قلبه، او الله ورته په دې زړه کې غنا او استغنا نصیب کی. دی به حرص نه کوي، تم او لالچ به نه کوي او د بندگانو چاپلوسی به نه کوي. تاسو خو ګورئ که نه دا د بندگانو بندگان، دا د دربارونو بندگان، دا چاپلوسان
دا غوړه مالان دا تالی سټي چې پردی کاسي سټي او په دې دربارونو کې ناست وي. د ټولو نه ذلیل انسان په زندګۍ او په ټولنه کې هغه چاپلوس انسان دی. چاپلوس انسان چاته ویل کی هر سړی پیژني. دې ته حاجت نشته دی چې زه دله تفصیل وکم، زه دله وضاحت وکم، زه دله تشریح وکم. چاپلوس انسان څه ته ویل کېږي؟ چې د الله عبادت او د الله بندګي نه کوي او په الله باندې یقین نشته دی چې دا زما رازق دی. د دې ایمان او د دې یقین او د دې بندګي دا په هغه انسان ده، په هغه سیب ده، په هغه دربار ده، په هغه مقام ده چې په کوم دربار کې دی اوړي راوړي او تاویږي او هلته کاسي سټي. نو دی الله د چا چې مقصد آخرت وګرځېدلو نو الله رب العالمین به د کارونه راټول کی او الله رب العالمین به د غنا د په زړه کې واچي. دا به بیا الله رب العالمین د چاپلوسۍ ته نه محتاج کوي، د چاپلوس به نه ګرځي. او اتته الدنیا وهي راغمه، او دنیا به دله راځي او دا دنیا به چې دی دته تابع وي. دا چې کله تا ځان الله ته او آخرت ته تسلیم کړو، د دې وجې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې لم یکن له هم الا الله تعالی والآخره. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوچ او فکر او کوشش او هلې ځلې او هم نو مگر الله رب العالمین او آخرت. د نبی علیہ السلام ټول کارونه، ټول ویناوي، ټول کوششونه د الله د پاره وو، د آخرت د پاره وو. نو الله رب العالمین ولا د دنیا او د آخرت دا ټول شیونه ولا تابع کړي وو. د زبیر بن العوام رضی الله عنه نه روایت ته دا فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي وای هغه څوک چې دا خوښي چې زما صحیفه او عملنامه د ما خوشاله کی او زما صحیفه او عملنامه د ما له خوشاله زیره راکی فلیکثر فیها من الاستغفار. نو استغفار ډیر وایا، د استغفار اهتمام ډیر کوا، د استغفار پابندی کوا چې ستا عملنامه کې، ستا په دې کاټ کې، ستا په دې بانک کې استغفار ډیر جمع شو نو تا ته به بیا زیره درکوي د جنت او د کامیابی. صحیحه کې شیخ البانی رحمه الله دا روایت ذکر کړی دی. د انس رضی الله عنه، ابو هريره او د سمره رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د دې دریوالو صحابانو روایت ته دا فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک دا اراده لري چې زما د الله رب العالمین سره سدي، الله به مال سره کې، الله به ما سره څه کوي، نو فلینظر ما لله عز وجل عنده. نو دا د لګوري په دې د غور او فکر وکي چې د دې الله ما سره سدي، د الله ما نه څه غوښتنه ده، د الله ما سره کوم حق دی، د الله رب العالمین په ما باندې کوم واجبات دي. او د دې تشریح بیا په حدیث د معاذ رضی الله عنه کې راغلی ده. نبی علیہ السلام ورته فرمایي د الله حق په بندگانو باندې دا دی ان یعبدوه ولا یشرکوا به شیئا، چې د الله عبادت وکي، د الله بندگی وکي، د الله توحید ومني، د الله یووالی ومني، د الله وحدانیت ومني او د الله سره یو قسم شرک ونه کي، پټ او ښکارا، شرک اصغر او شرک اکبر. نو تا چې د الله د عبادت او د الله توحید او د الله حق دی ومنلو نو بیا ګوره ستا حق د الله سره دا دی جنت ته به دې داخلي او په جهنم کې به دې همیشه دپاره نه ساتي. الله رب العالمین دې موږ او تاسو ته په دې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.